یوه ماڼۍ او زه دریځې. ګرانو همزولو سلامونه. دا دی بیا هم د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو خپرونې وخت را رسېدلی. دوبی د طبیعت د بیا ژوندي کېدو او ګلانو د غوړېدو موسم دی، ځکه خو ډېری خلک د تفریح لپاره باغونو او ښکلي چمنونو ته ځي. ستاسو په نظر د تفریح تعریف څه دی او کوم کارونه په تفریح کې شامل دي؟ دا مې ځکه وپوښتل چې نن لالو ماما خپلو میلمنو ته په دې اړه یوه دریڅه را پرانیزي. خو ګورئ نورې دریڅې هم شته، نو راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. ژر ژر لاړ شم چې لالو ماما به راته په تمه وي. د منورې له لاسه راباندې ناوخته شو. اوهو هغه دی لالو ماما د ماڼۍ په انګړ کې ولاړ دی. صبر چې نږدې ورشم. سلام علیکم لالو ماما. وعلیکم السلام. ستړی مشې په خیر راغلی. خیر سې لالو ماما. والکه یوازې راغلی، خور دې نه ښکاري. نه لالو ماما هغه نه راځي، درځه چې ماڼۍ ته لاړ شو. لالو ماما صبر چې په ګډه ماڼۍ ته لاړ شو. دا دې زم را ورسېدم. په خیر راغلی ونجلۍ، ولې دې د ورور سره یو ځای رانغلی؟ درځئ چې ماڼۍ ته دننه لاړ شو، بیا به یې درته ووایم. سمه ده، درځئ چې ځو. ښه اوس کیسه وکړه. لالو ماما فرشاد ورور ته مې ویل زه هم ماڼۍ ته ځم، ساعت به مو تېر شي او تفریح به مو هم وشي، خو هغه به نه منله. وایي ستا یې په تفریح څه، زه هم فرشاد پسې راغلم. لالو ماما خو رښتیا ووایم د نجونې له تفریح سره څه، خپل د کور کارونه دې وکړي. منوره خور مې هېڅ چمتو نه وه، مال تر څو دا چمتو کېږي په ما ناوخته کېږي، ځکه یوازې راغلم. فرشاد جانه داسې مه وایه، ته پوهېږې تفریح ذهني او فزیکي ستړیا له منځه وړي. جونې او هلکان دواړه تفریح کولو ته اړتیا لري. هغه څنګه لالو ماما؟ لالو ماما د فرشاد داسې سر نه خلاصېږي، د دې لپاره چې ښه پوه شي په دې اړه یوه دریڅه را خلاصه کړه. له تاسې څه پټه، دا چې ته نشې خفه زه به خلاصه کړم همدغه دریڅه. درنو همزولو السلام علیکم. زه د ماڼۍ خبریاله یم. انسان د خوراک، خوب او د ژوند د نورو ضرورتونو ترڅنګ تفریح ته اړتیا لري، او تاسو به هم د تفریح نوم ډېر اورېدلی وي. خو آیا په دې پوهېږئ چې تفریح څه ته وایي؟ په دې هکله به د څو ځوانانو خبرو ته غوږ شو. مارا یم د کابل نه. زه کله چې د کور په کارونه کې ستړی شم ځم خوندور چای دم کوم، د تره لورن ته مې غږ کوم، یو ځای چای څښو او مجلس کوو، همدا ماته تفریح ده. او زما په نظر تفریح یعنې دا چې د کار کولو په لړ کې څو شېبې کار پرېږدو او له ځایه جګ شو، همدا خپله تفریح ده. زما نوم محمد دی. زه خپله کله چې سهار له خوبه راویښ کېږم لومړی کار خپل سهار چای خورم، بیا ځمه کورس ته. د کورس لاره مې لږه لرې ده، پیاده سې ځمه، دغه ماته ورزش کېږي او ذهن مې آرام کېږي. او وروسته له هغه کله چې له کورسه راسم خپل درسونه چې مې کورس کې ویلې هغه تکرار کوم. ستړی شوم خپل کورنۍ له غړو سره غږېږم، کورس ته تلل مې، درس ویل مې، یا کور ته سودا چې پکار یې هغه راوړم، خپله ملګرو سره سیدې باندې ځمه. دغه ټول ماته تفریح په شکل دی. وحیده یم د پروان ولایت. زه مې ورور او خور سره د تفریح کولو لپاره بېلابېلې لوبې کوم، لکه پټ پټانۍ، غورسۍ، د تیز ویلو لوبه او داسې نور. ډېر مو ساعت تېرېږي، خاندو، ټوکې کوو، چې ستانونه یو بل ته وایو، چې دا ټول کارونه موږ ته تفریح ده. ومو اورېدل چې ځوانانو د تفریح څخه بېلابېل تعریفونه لرل. د ځینو په وینا تفریح یعنې ذهني او جسمي ستړیا له منځه وړل، بېلابېلې لوبې ترسره کول، خپل فکر بدلول او داسې نور. خو دا چې تفریح څو ډولونه لري او کوم کارونو ته تفریح ویلی شو، د څو ځوانانو په خبرو کې به یې واورو. زه فکر کوم درس ویل هم تفریح کې راځي، خو په ډولونو یې نه پوهېږم چې تفریح کوم ډولونه لري. زما په فکر باندې تفریح په 3 ډوله ده. یو فزیکي یا جسمي تفریح ده چې کله موږ ورزش کوو یا فزیکي فعالیت ترسره کوو، هغه موږ ته هم تفریح او هم آرام کېږو. یو بل ذهني تفریح ده چې کله موږ کتاب وایو، معلوماتي ویډیوګانې ګورو او خپل درسونه وایو، دا موږ ذهني تفریح ده. او بل روحي تفریح ده چې
خدای جل موږ ته شپه پیدا کړ او کله چې موږ شپه کې ویده کېږو روحي ارامتیا موږ ته راکوي او هم موږ ته تفریح او بل دا چې کله چې قرآن کریم اورو هغه موږ ته یوه روحي تفریح چې خپل فکر هم ارام کېږي. د کتاب مطالعه کول، دودیزې لوبې کول، ملګرو سره خبرې کول د تفریح په ډولونو کې راځي. تفریح صحي، بدني او روحي ګټې لري. انسان ته ذهني او جسمي ارامتیا وربخي. خو دا چې د تفریح د ګټو په اړه ځوانان څه نظر لري، د څو نورو ځوانانو خبرو ته به غوږ شو. زما خویندې په کور کې چې کارونه کوي ستړی کېږي، خفګان ورته پیدا کېږي، نو اړتیا لري چې تفریح وکړي او پام یې غلط سي. او تفریح هم ګټ همدا ده چې انسان خفګان، ستړیا او ذهني فشار له منځه وړي. هغه انسانان چې تفریح کوي هغه تل خوشحاله وي، هدف ځان ته لري. کله چې زه او خویندې مې تفریح کوو ارامتیا احساسوم، زړه مې خوشحاله کېږي او دا تفریح ګټه ده. نوم مې شیما ده، د کاپیسا ولایت نه. موږ یو رواج لرو دیګچه پخوو. په دغه ورځ باندې ټولې ماما لورانې، کاکا لورانې، نور خپلوان هم ټول سره یو ځای کېږي. هر یو له خپل کورونو نه خواړه راوړي، یا د موږ کره یا د بل چا کره یو ځای کېږو، یا کوم باغ ته ځو او میله کوو، ټوکې ټکالې کوو، خبرې کوو او ډېر دغه ورځ موږ په خوښۍ تېرېږي. دې ورځ پلارونه او ورونه موږ ته اجازه راکوي ټول سره یو ځای سو، په یو سم مناسب ځای کې او میله سره وکړو. د تفریح فایده زما فکر دغه ده، څوک چې خپل ځان ته منظم تقسیم اوقات لري، اول خو زر نه مریض کېږي، زر نه غوسه کېږي او حوصله لري ډېره. هغه وخت چې خپل تقسیم اوقات برنامه یې سم سر ته رسولی، ځان ته ډېر خوښۍ احساس لري، ځان چې به راضي. او د تفریح لویه ګټه زما په ژوند کې دغه ده چې زما ذهن ارامي، خپل درسونه کله چې وایم هغه په سمه توګه زده کوم. د همدې له امله په مکتب کې هم زه همیشه اول نمره یم، په کورس کې هم لوړ نمرې اخلم او ملګري مې له ما څخه خوشحال دي. یعنې په یو منظم وخت کې خپل درس وایي، کله چې ستړی سو د باندې ولاړ سي یا کور ته سودا چای راوړي، دا ټول تفریحات. موږ په خپل کلي کې ډېر رواجونه لرو. د خوښیو په ورځو کې یو د بل کره ځو، په اخترونو کې، په وادونو کې، په میلمستیاو کې، په نوي کال کې یو بل سره ښه وخت تېروو او ساعت مو ډېر تېرېږي. او دا رواج د موږ سړي او ښځې لري. زه خویندې مې او د ماما لورانې مې یو د بل کره ځو، میلې کوو، د یو بل کره شپې کوو. کله هغه د موږ کره راځي او کله موږ د هغو کره ځو او همداسې یو بل سره خپل ساعت تېروو او تشویش او ستړیا له خپل ځان چې لرې کوو. زما ډېر خوښېږي چې د هر چا کره ولاړ سم او دغسې نور خلک هم زموږ کره راسي او ساعت مو ښه تېر شي. ټول هلکان او نجونې تفریح ته اړتیا لري او داسې کارونه وکړي، داسې تفریح ولري چې ذهن یې ارامه سي او ستړیا یې ټول له منځه ولاړه سي. په رښتیا چې تفریح کول ډېرې ګټې لري. لالو ماما، کله چې فرشاد ورور راته وویل چې ته به ما سره قصر ته نه ځې، ډېره خفه شوم. فرشاده ګوره، منوره خور دې خفه کړې ده. لالو ماما، زه نه پوهېدم چې تفریح کول به دومره ګټې ولري. خورجانې وبخه، خیر ده مه رانه خفه کېږه. کومه خبره نه ده لالا، د خور او ورور ترمنځ خفګان ځای نه لري. زه هېڅکله له تا نه خفه کېږم. لالو ماما، دا چې منوره خور مې له ما نه خفه نه ده، په همدې خوشحالۍ ته خو یوه درې سره خلاصه کړه چې د کوم همزولي خاطره واورو. ولې نه لالو، ستاسې خدمتګار، هر یو امر ته تیار. دریڅې له تاسې زار، دا دی دا تاسې، دا یې هم دریڅه. مرسل یم د کابل څخه. زما د تره د لوره د واده وروسته هغه د پلار کره مېلمستیا ته راغلی وه. زما زړه غوښتل چې هلته ورسم، خو ډارېدم چې ورور به مې پرېنږدي چې زه هلته لاړ سم. کله چې ورور مې د باندې څخه راغی نو ما ته یې غږ وکړې او وویل چې خپل ځان دې چمتو کړه چې تره کره دې بیایم. د سبا مېلمستیا ته به هم د ترې ښځې سره به کومک سي او هم ساعت به دې تېر سي. نو د ورور په دې خبرې باندې زه ډېره خوشحاله سوم او زر زر مې خپل ځان چمتو کړ او ورور سره مې د تره کور ته لاړم. زما ورور سیده ډېره ښه انسان ده او هر چیرې مونږ چکر ته تفریح ته وړي. مننه لالو ماما، نن خو مو ډېر څه زده کړل. هو، ما تاسو ته کړل هر هغه فعالیت چې د انسان خفګان، ستړیا او ذهني فشار له منځه یوسي تفریح ګڼل کېږي.
ما هم ته زده کړل چې تفریح په دوه ډوله ده، ذهني او فزیکي تفریح. لالو ماما، ما د دیکچې دودریز رواج او د حقیقت او جرأت لوبې په اړه معلومات ترلاسه کړه. ما هم ته زده کړل چې تفریح کول ډېرې ګټې لري، لکه د ذهن آرامتیا، د خوشحالۍ احساس پیدا کول او داسې نور. شکر چې ته پوه شوې، نور به هیڅکله بې له ما ماڼۍ ته نه راځې. په سترګو انا جانې. وایم شاباسې، تاسو خو ډېر څه زده کړل، خو یوه خبره مو هېره نه شي چې دا څه مو زده کړل دا مو نورو همزولو ته مو وایئ. بیخي سمه ده. ښه نو اوس موږ ته اجازه راکړه چې کور ته لاړ شو. سمه ده، ورځئ په مخه مو ښه. د خدای په امان لالو ماما. په مخه مو ګلونه. ګرانو همزولو، د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو دا خپرونه چې تاسې واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه شوې وه. که تاسو غواړئ موږ ته ترانې، کیسې، جستانونه راولېږئ او په خپل غږ مو نشر شي، نو زموږ د ټلیفون په دې شمېره زنګ ووهئ 00250 او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ زموږ د انټرنیټي پاڼې پته ده تجلات.af او زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده د افغانستان تعلیمي مؤسسه AEPO.